لغمان ولایت کې د هیواد د خپلواکۍ سلمه کالیزه په خورا شاندار مراسمو سره ولمانځل شوه. د زمري اتشتمه چې د هیواد د خپلواکۍ له سلمې کالیزې سره برابر ده، په لغمان ولایت کې د دې ولایت د نظامي او ملکي مسؤلینو په ملي ولایتي شورا کې د لغمان د خلکو استازو، د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو، میرمنو، لوبغاړو، سینماګرانو او سلګونه تنه نورو په ګډون سره دغه تاریخي او ملي ورځ ولمانځل شوه. د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د ورځې د ځانګړو مراسمو د لا ښې لمانځنې په موخه د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ، مرستیال ولی الحاج شهزاده مظلومیار او د دې ولایت ټولو ملکي او نظامي مسؤلینو له لوري د مرکز او 15 ګونو ولسوالیو قومي مشران، دیني عالمان، ځوانان، مدني فعالان او ګڼ شمېر نور چې د لوژ له مخې تېرېدو پر مهال و د مسؤلینو له لوري په چکچکو بدرګه شول. د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په ویاړ په دې ستره جوړه شوې غونډه کې لومړی د سلمې کلیزې مبارکي د لغمان ولسونو، امنیتي ځواکونو او ټولو هغو وګړو ته چې په دې مراسمو کې ګډون کړی ورکړه. مبارکي وایم د افغانستان د استقلال د استرداد سلمې کلیزې ته چې یوه پیړۍ اوښتې او زموږ مبارزې د تاریخ برخه ګرځېدلې او د افغانستان د ویاړمن تاریخ د پاڼو هغه صفحات موږ نن یادوو او تازه کوو چې زموږ د یو وړوکي ملت او د یو لوی امپراتورۍ ترمنځ د افغان انګریز دریمه جګړه کې موږ هم بری ترلاسه کو او هم استقلال ترلاسه کو. دغه ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي. هغه د غراس په کابل کې د وروستۍ پیښې شهیدانو ته د دعا سربیره د ازادۍ اتل شاه غازي امان الله خان په کړنو، لاسته راوړنو او اماني فکر باندې له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. عزیزانو، یو عرض می د یوې دقیقې لپاره لاس پورته کوي. د افغانستان د پرون ورځې د شهیدانو ارواحو ته یو دعا کوو، زموږ ټولو شهیدانو ته دعا کوو او دا دعا کوو په جماعي توګه چې خدای پاکه په افغانستان کې سوله راولي. الهي العالمین موږ ته توفیق راکړي چې ستا د رضا لپاره د لغمان لپاره خدمت وکړو. زموږ امنیتي ځواکونه، ولایتي اداره، ولایتي شورا، ټول هغه خدمت وکړو چې خدای پرې راضي کېږي او هغه کړنې وکړو چې د وطن د لغمان د انکشاف لپاره او سمسورتیا لپاره مثمر ثمر واقع کېږي. الله تعالی دې زموږ زخمیانو ته شفای عاجل ورکړي. ښاغلي ننګ ویل د یو هیواد لپاره قوي اقتصاد او زده کړه د پرمختګ لارې دي چې شاه غازي دې برخې ته په خپل وخت کې ځانګړې پاملرنه درلوده. یو عرض دا کوم، ملتونه څه وخت ضعیفه کېږي. غازي امیر امان الله خان دوه میدانه ګټلي دي. یو میدان یې د تورې و، دریمه جګړه د افغان او انګریز دا وګټل سوه. په 1918 کې او په 1919 کې یا په 1299 کې انګریزانو ماتې وخوړه. او دا څه وخت ده چې انګریزانو تر 80 ډېر ملکونه تسخیر کړي وو او انګریز د دنیا تر ټولو قدرتمن قدرت و، اما یو ملت ماتې ورکړه او انګریز تسلیم کړه. دغه ازادي غازي امان الله خان درې څلور اساسه ورته کېښول چې هغه اصلاحاتو، قانوني اصلاحات، د بردهدارۍ نظام له منځه وړل، د مشروطه شاهي نظام استقرار، د قواو تفکیک، د تعلیم مبارزه او تقویه، مالی اصلاحات، اجباري کار ممنوعیت، تحصیلات او د اجتماعي ازادیو تسلسل او د نظام جوړونه. د دې ټولو لپاره درې مبادی اساسي وو: تعلیم او فنون او هنر او قوي اقتصاد او قوي فوج نظام.
اجتماعي عدالت او د ټولنې توحید دا هغه اساساتو چې د غازي امان الله خان ټوله شالوده د لس کلنې دورې په مرتبه وه. د لغمان والي د غراس وای افغان میړنی ولس ژوندی ولس دی او هیڅکله په شا نه ځي، ځکه چې دوی د خپلو پلرونو څخه په میراث غیرتي دي او د خپلو امنیتي ځواکونو په مټ او سرښندنو به دا هیواد ساتي. جګړه دغه روانه جګړه دغه تهدیدات چې وکړو چې ودرې موږ ازادۍ ونه لمانځو، دا په حقیقت کې یو غلام فکر ده چې موږ ته دغه ورځې دغسې ویاړونه نن پرېږدي چې ویې لمانځو. اما الحمدلله ثم الحمدلله او ډېر زیات امتنان د امنیتي رهبرۍ نه او زموږ له مشرانو نه د قوم د بزرګانو نه ولسوالانو محترمو نه چې دوی په ډېر نظم سره او د ځوانانو د ټولنو نه په امتنان سره د کوچیانو او ټولو هغه اصنافو چې دلته یې ونډه اخیستې او په هیواد کې او په ولایت کې ونډه اخیستې چې دوی دغه ترتیبات پرېښودل، ترتیب یې کړل چې دا ترسره سي. عزیزانو کیدای سي یو خبره دغه قواوې چې په افغانستان کې دي خارجي کیدای سي 5 کاله کیدای سي 10 کاله مخکې هم دوی تله، اما جګړه سبب سو سي دوی پاته سي او نن هم اما جګړه چا وکړه؟ هغه چې جګړه اوږده کړه خارجي حضور یې تامین کو. زما بچي زما سرتیري زما سربازان پرون هم د دې وطن دفاع کړي، نن هم کوي سبا هم کوي. ننګ د غراز وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې ویل چې راشي او نور په دې ولس رحم وکړي، د خپل ولس وینه تویول ودروي او په شریکه د دې خاورې ولس لپاره کار وکړي. نوموړي له ولسونو غوښتنه وکړه چې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې په خورا لیوالتیا سره برخه واخلي ترڅو په خپله د خپل نظام او حکومت په لا قوي کولو کې سهم لرونکي اوسو. عزیزانو منګه ژوندي ځکه یو چې ژوندی ملت لرو، منګه ژوندي ملتونه ځکه یو چې منګه په 100 کلنو جګړو کې د 100 کلنو امپراتوریو لکه د روس په وړاندې زمونږ عظیم جهاد زمونږ مبارزې چې یو لوی امپراتوري ماته کړه منګه نه ماتېږو. هغه څوک چې زور وهي زورور به ماتېږي. او یاد لرئ دغه نادان دغه جاهل بغاوت دغه تمرد دا ماتېږي. دا د یو اوس د رنګونو دا چې تخریب کوي، دا چې ما ته آبادۍ او عمران ته نه پرېږدي، دا د افغانستان دشمنان. منګه اول د سولې دعوت ورکوو، بیا د ورورۍ دعوت ورکوو، بیا دعوت ورکوو چې دا خاوره دغه کور مو مشترک دی، راځئ د ورونو په تیر ګډ ژوند وکړو. اما که نه کوئ پر منګه نظام او د نظام ساتنه واجب ده. عزیزانو آخري خبره، استقلال په وینو ساتل سوی اما په هنر تداوم مومي. وطنونه په علم، په اقتصاد، په پیشرفت او په یو مستحکمه قوي نظام باندې ساتل کیږي. عرض می دا ده موږ خپل نظام جوړوو، د نظام خلا نه پرېږدو. انشاءالله قوي انتخابات، عادلانه انتخابات کوو، شفافه انتخابات کوو او په نتیجه کې به یو قوي مستحکم نظام او بیا به د دې تر څنګ چې کور کې نظام ولرو، سیستم ولرو او د اسلام حکم ده چې بې نظامه یوه شپه تېره نه کوي، بې دولته یوه شپه تېره نه کوي، بې قانونه یوه شپه تېره نه کوي. نظام موږ به نظام جوړوو. هغه لوبې چې ګویا دلته به انتخابات ونسي، انارشي به وي، ګډوډي به راسي، هغه موږ نه پرېږدو چې کامیابه سي. انشاءالله ستاسې په مټ، ستاسې په دعا او ستاسې په ملاتړ به موږ هم نظام جوړوو، هم به سوله کوو، هم به وروري جوړوو او هم به د اسلام حکم چې حکم کوي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. د غراس په لغمان ولایت کې د خپلواکۍ د سلمې کالیز د لمانځنې په ورځ د افغان ځواکونو له لوري پلي او موټرداره پوځي مانورې
او د سلګونه لوبغاړو له لوري سپورټي نمایشونه هم ترسره شول چې د ګډونوالو له لوري په ښه ډول بدرګه شول. همدارنګه د خپلواکۍ د سلمې کالیزه په ویاړ لغمان ولایت د ولسونو له لوري د دې ولایت والي ښاغلي محمد اسف ننګ ته د هغو د ښو او غوره خدماتو او کړنو له امله د شاه غازي امان الله خان مډال هم ورکړل شو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د هیواد اجرایي ریاست له لوري د ولایت مرستیال والي الحاج اعظم مظلومیار او امنیتي مسؤلینو ته د هغوی د ښو کړنو له امله دویمه درجه تقدیرنامې هم ورکړل شوې.